په دې لیدنه کې د بلخ ولایت سرپرست والي حاجي محمد یوسف وفا د ملي سوداګرو او صنعتکارانو سره ځانګړې ناسته درلوده. په دې ناسته کې د بلخ سرپرست والي ویل موږ په تیر کې بهرنیو تولیداتو ته ډیر اړ وو چې اوس مو کورنۍ تولیدات د پراختیا په حال کې دي چې په دې سره به په کور دننه ډیرو هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابر شي. نوموړي له ټولو صنعتکارانو څخه مننه وکړه چې د پانګونې په برخه کې خلکو ته لوی خدمت کړی او له ټولو سوداګرو څخه یې وغوښتل چې نورو هیوادونو ته هم خپل صادرات پیل کړي. په دې ناسته کې د بلخ سرپرست والي حاجي محمد یوسف وفا سوداګرو او صنعتکارانو سره د برېښنا، امنیت او سړکونو جوړولو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. کوم مشکلات لري هغه رسمي پیشنهادونه تاسو وکړي راوړي، هغه د هر بخش پر مربوط ولا موږ به هغه ته وایو، هغه د ښاروالي وه، که د برق وه، که د پوهه جامعې وه، که د صنعت تجارت ریاست وه، که د هر ارګان ولا هغه به موږ انشاءالله عملي کوو. راواړو غونډه به نوسو، جلسه به نوسو، تاسو به هم یاست او د په دې کې به انشاءالله بیا بحث کوو، مشکلاتو د حل لاره پیدا کوو. همدارنګه د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس امام الدین سنایی زاده د خپلو شته ستونزو په تړاو خپل راپور د بلخ سرپرست والي ته وړاندې کړ. زیاته یې کړه چې 80% اړتیاوې اوس له داخلي تولیداتو څخه پوره کیږي چې سوداګرو او پانګوالو په هر حالت کې پانګونه کړې او لا هم دوام لري چې له همدې امله یې صنعتکاران د امیر المؤمنین اقتصادي لښکرې وښودې. زموږ خواهش د امارت اسلامي نه دا دی چې صنعتکاران باید په هغه حوالیت په حمایت کې صنعتکار ته ورکړي. که موږ غواړو چې خودکفا شو، که موږ غواړو چې وطن هم د اقتصادي نګاه نه د احتیاجۍ نه خلک او مملکت هم خلاص شي، باید صنعت او زراعت حمایت شي. د بلخ سرپرست والي په مزاري شریف کې د نور قادري کارخونې فعالیت او پرانیستل د هیواد د ځان بسیاینې په برخه کې مهمه وښوده. ټینګار یې وکړ چې اقتصادي موخو د ودې لپاره باید خلک له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.